ته زما وطندار یې، زما افغان یې، زما پښتون یې، او د عمر په لحاظ تر تا ډېر کم یم. نه غواړم چې دغه ټول اصول زه مات کړم او زه خدای مه کړه زه تا ته سپکې سپورې وایم. ستاسو یو ویډیو مخته ما ته یو چا رالیږلې وه او ډېر بد الفاظ مو کار کړي ول. د خره زوی والله که تا سره ښه ښکاري دا ستا له شخصیت او ستا له حیثیت سره دا شی بیخي بد ښکاري. یقین وکئ که ته ما ته هر ډول توهین او سپکاوی کې زه درته بیرته نه کوم. دا زما تا سره واده ده. ما په 4.5 کاله د طالبانو په وړاندې ما تر اوسه پورې یو لفظ داسې نه دي کارولی چې نن ورځ یو طالب راته راوړي او راته وایي چې ته خو په دښمنۍ کې ډېر بې غیرته یې، کنځلې کوې. انشاءالله چې زه کنځا درته نه کوم. او دویمه خبره مو کړې ده چې ته بې سواده یې. بس د تا په وړاندې تا په نظر زه بې سواده او ای کاش چې ما ته نور هم موقع برابر سي چې زه لږ زره درس وایم، سبق وایم او ځان باسواده کم د تاسو په څېر. د ما د بېسوادۍ قضاوت تاسو وکړه او ولس به د موږ تاسو په اړه باندې بیا قضاوت په کلي شکل کې کوي، د تا په اړه، زما په اړه، د نورو په اړه. اصلا زه نه غواړم چې د تاسو په اړه باندې کم قضاوت ولرم، خو زه اوس هم درته د عمر په لحاظ احترام لرم. که پوهه لري، علمیت لري، هغه ته هم درته احترام کوم، خو سپکې سپورې درته نسم ویلی. دا زما نه شخصیت دی او نه مې دا فطرت دی چې زه د یو چا سره د فکري مخالفت له وجې هغه ته توهین وکړم. انشاءالله چې دا درته زه نه کوم. کله چې د لورکۍ وفات شوې وه تر تا ډېر موږ خفه وو او په واقعیت کې په مسافرۍ کې د وطن نه په جلاوالي کې انسان ډېر زیات په دغسې یو حالت کې ډېر زیات ځورېږي. نو د یو ځوان او د افغان په صفت دا شی مې پتا نه دي پیرزو چې ته داسې وغږېږئ. زه په واقعیت کې تا ته د خپل د هېواد د یو داسې یو انسان په نظر درته ګورم چې ته پوهه لري، ته علمیت لري، ته شخصیت لري او زما د هېواد یو قدر یې او تا سره دا ډول الفاظ او داسې ټکي د خرزو د سپیزو دا ښه نه ښکاري. که خدای علم درکړی، پوهه درکړی، نو کوشش وکړه چې خپل علم او خپل پوهې ته احترام وکړي او دا ډول ونه غږېږي. زړه نه درته وایم. او دغه خبرو تر شا مې والله که کوم ډول سرکاسټیک او یا کوم بل هدفي که زړه مې و چې درته په وټساپ باندې میسج ولیږم، ځکه مې ونه لیږل چې تاسو دا خبرې په میډیا باندې کړې وي نو دا خبرې داسې سرکولیټ کېږي. نو زه شخصا خفه کېږم په دغه شي باندې چې زما د هېواد یو جمهوریت پاله ځوان مشر په دغه ډول الفاظو غږېږي. سبا به خلک بیا په راتلونکي کې په جمهوریت څوک باور نه کوي. که د جمهوریت نمایندګي ته او زه په دغه ډول کوو چې خلکو ته د خرزو د سپیزو ووایو، نو بیا به سبا ورځ خلک وایي چې یاره دا جمهوریت د تاسو ته مبارک وي او موږ هم دغه امارت سره خوشحاله یو. یعنی هیڅ زړه مې نه غواړي چې داسې تاسو وغږېږي او سبا ورځ که چیرې ته زما د هېواد او بیا د همدغه جمهوریت سرلاری ګرځي، والله چې سږ د زه ودرېږم تر شا دې ودرېږم. دا مې نه دي در باندې پرزو چې خدای مه کړه ته سبا ورځ ستا دغه خبرې بیرته مخته یو څوک کېږدي چې قرار صاحب تاسو خو داسې ژبه کاروئ او دغه مو ژبه ده. نه. او اخرنۍ خبره دا چې دغه میډیا ده، دا ټولنیزې رسنۍ دي او تر اوسه مې د چا د خبرو مخه نه ده نیولې او په راتلونکي کې به یم انشاءالله زه نه نیسم. یوه خبره مو خرابه ځکه کړې وه چې تا پرون شپه ته زما لایف ته راغلی او زه زما لایف د ریپورټ کړه. یعنې څنګه زه دلته ناست یم تا سره خبرې کوم او ما څنګه ستا لایف ریپورټ کړه. زه خو په دغومره بېسوادۍ کې په دې خبره باندې پوهېږم چې زه په دغه ځای کې نه زه تا په لایف کې زه څنګه ستا لایف ریپورټ کړم. ته خو باسواده یې، ته خو ماشاءالله علم لري، پوهه لري، په هر شي باندې د سر خلاص کمپیوټر لري، ټکنالوژي باندې پوهېږي. موږ خو بېسواده یو، خو بدبختانه داسې لوی اداره باندې او انشاءالله چې حتما لایف ته د راپورته کوم راشه چې هر رقم خبره دې په زړې راته یې وکړه، خو زما به د خولې بده خبره وه. نورې خیر په هر صورت زه خپل د لایف دغه 15 دقیقې ما په همدغه خاطر دا خبرې وکړې چې تر څو پورې په دې خبرو باندې د ملګرو سره خلاصي چې په ژوند کې مې چا پسې خبرې نه دي کړي او نه به یې ورپسې وکړم. او زه درته نن هم احترام لرم، سبا به هم لرم. که مې سبا ته ټوپک سر ته کېږدي
بیا به دې احترام کوم. خیر موضوع تړو، نور دومره مهمه خبره نه ده. اصلي موضوع چې شته او زما د لایف د راتګ هغه اصلي دلیل، تاسو چې دغه لایف در سره لږ زره ټاپ